چې تېر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوي دي او د هغوی ژمنې سره چې دلته موزیم خلاصېږي تر اوسه پورې هغې کار بشپړ شوی نه دی. نو د اوسني نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانیستل کړي تر څو د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راشي. موزیم جوړ کړي او چې دلته ګڼ شمېر مسؤلین یا له نورو ولایتو څخه سیلانیان اشتراک وکړي او لیدنه ترې وکړي. دا خو ډېره تاریخي ودانۍ ده او دوی په شمول په افغانستان کې ډېرې تاریخي ودانۍ دي او د ټولو عابداتو باید ښه ساتنه او ښه دغه وشي ځکه چې همدا زموږ تاریخ دی او همدا زموږ تاریخ بیانوي. مهم شی خو دا دی چې که دې کې یو موزیم جوړ کړي دا زموږ هغه ده او سره یو غټه کتابخانه جوړه کړي نو دا شیان د دې سره ضد دي او همدې لپاره پکار هم دی ښه ابادي رغول شوې ده ټولې چارې بشپړې شوي دي او صرف څه کارونه پاتې دي چې دې ته موږ مواد راوړو هغه انشاءالله په هغې باندې وزارت کارونه شروع کړي دي. هغه د سراج العمارت بند کې ده او هغه